دا یو ملګری وي د سرسیا حکم دی شرعي، صدقه الفطر یا زکات الفطر یا سرسیا دا فرض ده، حکم یې دی. صحیح حدیث عبد الله ابن عمر کې راغلی فرض رسول الله، د الله رسول فرض کړی ده، یعنی خلکو ته د دې بیان کړی چې دا فرض ده، صدقه الفطر فرض ده. دویمه خبره ورکولو ټیم کم دی، بس د الله د نبی طریقه دا، د الله د نبی او صحابه طریقه دا، یو ورځ یا دو ورځې مخکې بیت المال ته به صدقه الفطر را جمع کوله، او د الله نبی د سیویلیو چې دې ورځ باندې د خلک غنیان کوي، د سیویلیو چې د اختر په ورځ یې غنیان. د دې د وجنه خبره ده موږ د نبی نه خنه پیغو، موږ د صحابه نه خنه پیغو. زما مخه ته قران دی او د جمعې ورځ ده، والله ما ته د علم نشته چې د الله نبی چرته د رمضان په اول کې صدقه ترپی یا چرته یو صحابي مخکې ورکړي. دا خبر یا ساتل غواړي موږ د الله په دین باندې د رسول الله نه خنه پیغو او نه د صحابه نه پیغو. هغه چې موږ ته کم ټیم خودلې کم وخت راته خودلې په دې ورځو کې مخکې رمضان ختمېدونه مخکې صدقه الفطر مو ورکوا، بلکې که خامخا ثواب دې مقصدی اسی صدقه ورکړل.